امونه او احترامات قدرمنو افسر افغان یم د یوې بلې ناڅاپي ډالۍ په لاس دا مهال په هنګو کې یم چې چېرته راځو نو کوشش کوو چې د دې ځای څه سوغات څه خواږه ځان سره د شعر په شکل کې ویسو. عبدالله ظهیر زموږ د دې سیمې یو ډېر پېژندلی کلک پوخ او پیاوړی نوم څوک چې د شعر د لارې هم لګیا دی هلې ځلې کوي که د سندرې د لارې نو دی هم خپله ونډه اچوي په دغه نړۍ کې او که د دې تر څنګه د سوشل میډیا د لارې د پښتون شعر او ادب خدمت دی نو هغه هم دا سړی کوي. نن مې ناڅاپي رانیولی دی او روانو په یو دشته کې شاته دا بوټي موټي هم ښکاري خدای دې پکې خیر کوي څه بلا مو ونه چې ظهیر جانه. نو ظهیره یو نظم مې ستا واورېد ډېر خوند یې راکو نو زه غواړم چې په هغې کې ډېر ښه پیغامونه هم دي او دې وطن ته دې ولس ته دې ملګرو ته یې ورسو نو خوښه دې نه ده؟ بالکل افسر افغان صاحب اول خو ستا ډېره مننه یاره چې دلته راغلې کور د وطن ډېر داسې خلک وو چې ستا لیدلې ارمان هغو سره دې ملاقاتونه شو موږ سره هم پکې ملاو شي. دغه نظم درته وایم افسر جانه چې پابند نظم دی او داسې ورو ورو ورسره زو هم کو او چې خوند دې وملو که نه نظم دی چې په هر طرف کې راته ته ښکارېدې په هر طرف چې مې لیده کائنات مونږ ته به څه د راز خبرې وکړي دا مړی مړی او اوده کائنات زه ستا د سترګو نه سبق زده کوم ما ته خو ستا سترګې کتاب ښکاري ځمکه توده د اسمان اور وروي لکه راتلونکی څه عذاب ښکاري ځمکه توده د اسمان اور وروي لکه راتلونکی څه عذاب ښکاري په جماعتونو کې سندرې اورم په هدیرو کې ګډاګانې ګورم نن چې زما مړی کفن نه لري ځکه د خلکو خنداګانې ګورم او د دې وطن نه چرته لرې ځمه ځان ته یو بل د سکون ځای لټوم په دغه کلي کې خو نشو پیدا چرته په دشتو کې به خدای لټوم په دغه کلي کې خو نشو پیدا د دې وطن نه چرته لرې ځمه ځان ته یو بل د سکون ځای لټوم په دغه کلي کې خو نشو پیدا چرته په دشتو کې به خدای لټوم او افسر جانه چې بیا به یې ویشم په دې خلکو باندې د خدای د نور نه به لمن ډکه کړم بیا به یې ویشم په دې خلکو باندې د خدای د نور نه به لمن ډکه کړم کاڼي او بوټي به یې واړه راوړم له کوهي تور نه به لمن ډکه کړم مننه بیا به یې ویشم په دې خلکو باندې د خدای د نور نه به لمن ډکه کړم کاڼي او بوټي به یې واړه راوړم له کوهي تور نه به لمن ډکه کړم او د غم سیلی په وطن بیا ګډه شوه بیا به تنکي تنکي ځوانان یوسي د غم سیلی په وطن بیا ګډه شوه بیا به تنکي ځوانان یوسي او د رقیبانو حکومت شو خدایه هسې نه مان خپل جانان یوسي مننه د غم سیلی په وطن بیا ګډه شوه بیا به تنکي تنکي ځوانان یوسي د رقیبانو حکومت شو خدایه هسې نه مان خپل جانان یوسي او راځئ جنډې د امن ولګوو په هر طرف کې به رڼا خوره شي دغه بدرنګ خلک به ټول ښایسته شي ټول کائنات کې به ښکلا خوره شي. افسر جانه وایي یو څو مخلصه شان ملګري ګورم چې وي په زړه باندې صفا ملګري چې ملګرتیا مې هم د نن نه وکړي او هم مې خوا کې وي سبا ملګري چې ملګرتیا مې هم د نن نه وکړي او هم مې څنګه سبا ملګري. واه ظهیر جانه ډېر زړه پورې د یوې مصرې جدا معنی ده جدا سمندر دې پکې رابند کړی دی په دې سیمه باندې ما دا هم وپوښتل چې ستاسو په ښایسته غږ کې ټپیزې ډېرې مشهورې دي او یو دوه درې داسې ټپیزې دي چې په هغې کې دا پوره پښتون وطن د دې سره تا د خپلې مینې ښودنه کړې ده نو که غواړې او زړه دې جوړ وي موږ ورې په ناڅاپي کې په چا زور او جبر نه کوو او هغه راسره شریکې افسر افغان ته هم څوک انکار کوی شي داسې به هم پښتنو کې څوک وي چې تاسو ته انکار وکړي دا دې بیا راشد تر ډالۍ وي چې یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم او یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم راشد ته د زموږ سلامونه مو رسېږي او دغه یو څو ټپیزې د ډالۍ کوم په ترنم کې به درته ډېر خوند به وکړي پښتنه خاوره مې د تندوای یا که د شالکوټ که د هلمند سوات مې پټکې تیرا لمندوای
واه زما پښتو زما څرمنده هاي هاي زما پښتو زما څرمنده هاي هاي دا نورې ژبې د لباس په شان دي نه دا نورې ژبې د لباس څوک دا علاقه د غرونو دی وټه پیدا شي خوند بو کې خاصه د غرونو او لوګي خېجي وای لچینارونو لوګي خېجي زمونږ د زړونو او لوګي خېجي وای لتا نرونو لوګي خېجي لتا نرونو او لوګي خېجي وای یا دا کلیوال مخامې سمرا او خون کوینا افغانا دا کلیوال مخامې سمرا زما خپلا او نه خیو سوای زی تر کابلا نه خیو سای د ګلاب ګلاب نه خیو سوای د لاس می بلا نه خیو سای د لاس می بلا نه خیو سای یا دسمال می موړه ز پروخ کې یا پاکوما افغانا دسمال می موړه ز پروخ کې د سورکې د راشد خان ته ډالې وي ارشاد چا وشتلې زما بی خوره یارا چا وشتلې زما بی خوره یارا خوب خوب دی وړینا خوب خوب دی وړینا خوب خوب دی وړینا خوب خوب دی وړینا واه 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 زهیر جانه ډېره زیاته مزه یې وکړه بلها ناڅاپي مو کړي دي خو دا ناڅاپي نه وه دا داسې ولکه موږ په شانګله کې ویو چې د شوپړو بهترینې روجې که نه دي کلولو کې پخ شوي او له پاسه پې کوچ غوړي ور واچي او درنې درنې نوړۍ ترې والي دی داسې خوند وکړو وختي تاسو یو غزل فرمایش وکړو که وخت وي نو هغه غزل به درته ووایو کم یو ولې نه راځه پې غزل چې ما پسې ارمان درځي که نه درځي ای های ما پسې ارمان درځي که نه درځي څه ناڅه خفګان درځي که نه درځي او افسرجانه شعر دی چې یو استاذه حال د وطن څنګه دی یو استاذه حال د وطن څنګه دی سکول ته ماشومان درځي که نه درځي یو استاذه حال د وطن څنګه دی سکول ته ماشومان درځي که نه درځي او اوس خو د غربت چپو وهلی یې اوس درته یاران درځي که نه درځي دا د راشد خان ته ډالۍ وي اوس خو د غربت چپو وهلی یې اوس درته یاران درځي که نه درځي او هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي ټکي د قرآن درځي که نه درځي او مننه یې د پښتنو قاتله ووایه د پښتنو قاتله ووایه قبر ته ماران درځي که نه درځي یا د پښتنو قاتله ووایه قبر ته ماران درځي که نه درځي او ای هلمنده ستا دشتو مایرو ته اوس ای هلمنده ستا دشتو مایرو ته اوس هغه شان کوچان درځي که نه درځي او ای د علم جشنه څه احوال راکه ای د علم جشنه څه احوال راکه او نن سبا هندوان درځي که نه درځي دا ستاسو علم پرې ډالۍ وي ای د علم جشنه څه احوال راکه نن سبا هندوان درځي که نه درځي او ډېره مننه او ای په محلونو کې ودو خلکو څاڅکي د باران درځي که نه درځي او ظلم به ظاهره په خپل ځان نه کړې قدر د خپل ځان درځي واه 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 زهیر جانه ډېره زیاته مننه سم کوم او دا خو دې ګورې شاهکار کلام را سره شریک کړو مننه خو ستاسو خو یاره وایي چې بونیر د پیر بابا نه ستا د مخه ما لیدلی
بونیر د پیر بابا نه ستا د مخه ما لیدلې زه به دلته یو هندو له تعویزونو له راتلم نو دا هم ستاره دغه شعر تسلسل دی قدرمنو. ظهیر ډېر خوږ یار دی زمونږ د هنګو په خاوره باندې ډېرې ادبي هلې ځلې کوي ډېر اوږد ژوند ورته غواړو. د نن ناڅاپي هم په دغه ځای باندې پای ته رسي چې په علم جشن دی جانانه په علم جشن دی جانانه پټکې په سر کا لوپټه په سر اومه خاد آباد او بریالي.